لوی عبادت دی، کاغه نفلی روجه ده کاغه فرضی روجه ده، خو دا یو لوی عبادت دی. دا شان د دې تعریف چې الصیام په عربي کې څه مطلب دی، په شریعت کې څه مطلب. نن به بعض مسلې بیانو چې هغه تعلق ساتي د دې لوی عبادت سره. خو دلته یو دا خبره یاد ساتئ چې الله رب العزت کله یې موږ ته یو عبادت وښیي که نه چې داسې به کوئ، نو په هغې کې ډېر حکمتونه هسې الله موږ ته نه وایي چې دا پلانی عبادت به کوې او دا پلانی به کوې. او کله چې الله رب العزت موږ د یو کار نه منع کړي که نه، نو په هغې کې هم بېشماره حکمتونه هسې الله موږ د یو څه نه منع کوي نه. یعنې سوچ پکې وکړه، او زه دا خبره په مخه کوم چې هر هغه کار چې الله تا ته د هغې د کولو ویلي دي په هغې کې سوچ وکړه چې ستا فایده ده که ستا نقصان دی. او هر هغه څه چې الله دې ته منع کړی، که هغه یو تعلق دی، که هغه یو معامله ده، که هغه مال دی، که هغه یو کار دی، که وینا ده، که هر څه دي، ته پکې سوچ وکړه په دې کې به ستا نقصان. نو الله چې موږ ته د دې عبادت ویلي چې تاسو به روجې نیسئ، بیا فرضي روجې خصوصا د رمضان ده، نو رب العزت ستاسو څه سوچ دی چې الله رب العزت په دا غواړي چې موږ وږي شو، موږ تږي شو؟ دا رزق هغه موږ له راکوي، او بې شماره مخلوق ته صرف انسانان نه دي، هغه ټولو ته الله رزق ورکوي. نو دا یو څو ګنټې چې موږ ځان د اوبو نه او د خوراک نه څښاک نه منع کړی دی، نو په دې کې به الله ته څه فایدې؟ که نه دا رزق چې دی څه وخت له الله بند کړو ځکه چې بل ټیم له موږ له راکوي؟ نه، الله رب العزت موږ څه وږي کوي او تږي کوي خو نه، یا موږ هسې ستړي کوي. په دې کې ډېر حکمتونه دي. یو څو ته زه په تادۍ کې ذکر کوم. لوی حکمت یو دا دی، الله رب العزت قرآن کې دا خبره کړې ده، کتب علیکم الصیام، په تاسو فرض کړی شوي دي روجې نیول، کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څنګه چې په پخوانو باندې، لعلکم تتقون، دې دپاره تاسو کې تقوا او پرهیزګاري راشي. دا پکې ټول نه لوی حکمت دی. موږ روجې ونیسو چې موږ کې تقوا او پرهیزګاري راشي. دغه شان دې کې بل حکمت هغه دا دی چې د انسان د زړه د الله فکر او ذکر ته، د الله طرف ته فکر ته او ذکر ته فارغه شي. کله چې انسان په شهواتو کې ډېر ورننوځي که نه، او په مخه خوراکونه یو خوراکو شهوت دوه قسمه دی، یو د خېټې شهوت دی، بل د عورت. په روژه کې د رمضان چې کله تا روژه نیولي، نو د دواړه په تا بند دي، د خېټې شهوت هم بند دی او د عورت شهوت هم په تا بند دی، هغه هم ته نشي پوره کولی. دا دواړه شهوتونه چې کله په انسان باندې لږ ساعت له بند شي که نه، نو دا زړه فارغه شي، نو د دې سړي توجه بیا د الله طرف ته، د الله د دین طرف ته شي، ذکر ته شي، الله یادولو ته شي. خیال هم نه کړی د انسان چې کله روجې هسې د سړي بس د دې عبادت سره یو محبت وي چې زه به دې جومات کې کېناستی، ما تلاوت وکړی، ما دعا وغوښتی، ما صدقه ورکړی، ما دا وکړی، ما دغه وکړی. د هغې یو وجه دی، هلته هغه شهوت د خېټې او شهوت د عورت بند شوی دی. کله چې د خېټې د شهوتونه خوراکونه په مخه خوراکونه او بیا شهوتونه پوره کول د عورت، د دې سره دا زړه چې دی دا سخت شي، سخت په زړه کې سختوالی پیدا شي. نو چې زړه څومره سختېږي، نو د ده او د الله د عبادت په منځ کې دیوال جوړېږي. نو یو پکې لوی حکمت هغه دا دی. بل ګوره حدیث کې دا راځي چې شیطان چې دی د انسان په دې رګونو کې ګرځي، څنګه چې د رګونو کې د وینه روانه، دغه شان پکې شیطان ګرځي. کله چې ته روژه ونیسې که نه، دا رګونه تنګ شي، رګونه څه شي؟ هغه تنګ شي. نو شیطان، او دا خو تجربې خبره ده، لکه دې سم نه دی چې یاره صرف د اورېدو ده، چې کله د انسان روژه نو د ده د ګناهونو طرف ته ډېر سوچ نیسي.
که ته ورته ووایم چې یاره دا پلانی کار پلانی هغه ګناه دې ته ته مړه راځه روژه ده. هلته هغه رګونه تنګ شوي دي، د شیطان هغه لارې د ده په بدن کې هغه څه دي، هغه تنګې شوي دي. دغه شان ګوره دې کې یو لوی حکمت دا دی، ستا ټریننګ کېږي. ټریننګ په دوه درې خبرو، یو ستا ټریننګ کېږي، تدریب کېږي په دې چې خپل خواهشات په څنګه کنټرولوې، او دویم ستا ټریننګ کېږي او تدریب دې کېږي په دې چې په سخته کې به څنګه ژوند تېرې. دا پکې حکمت دی. لکه هر وخت خو داسې نشي کېدی چې ستا نفس تا نه څه غواړي، خواهشات څه غواړي، ته به یې پوره کړې. خواهشات ډېر دي چې څه غواړي چې یا خو په موږ باندې ناروا دي هغه شي نه، یا زما په وس کې نشتي. د دې روجې سره زه عادت شوم چې یاره خواهشات که ډېر څه غواړي او ما سره یم نو نه څه خبره نه ده. او دې کې ګوره زړه غواړي چې اوبه وڅکي. خواهشات دا دي چې د ډوډۍ وخوړی، د شهوت پوره کړی، خو ځان یې کنټرول کړی. دغه شان د حالاتو څه پته لګي. هر وخت به ستا رزق داسې پراخی نه، هر وخت به تا سره چې دی مال داسي او دا نعمتونه به نه کېدي شي. حالات تقدیر کې داسې لیکلی شي په تا باندې سخته راشي. د دې روجې د لاسه انسان د هغې سره صحیح عادت شي. دې کې یو بل حکمت لوی هغه دا دی، د الله د نعمتونو قدر د انسان سره پیدا شي. موږ په مخه دا خوراکونه کوو که نه، او دا مزیدار یخې اوبه پسې څکو، او دا کله یو نعمت دی او کله بل دی، نو هغه نعمتونو قدر موږ سره اوس نشته. نعمت چې کله ډېر شي نو دا نعمت بیا بې قدره شي. روژه کې انسان ته د نعمت قدر محسوس شي، قدر ولا ورشي چې دا اوبه څومره اوچت نعمت دی، د ده پسې لږه د جبه راووته. که چېرته دا اوبه الله ربالعزت په موږ بندې کړي، که چېرته دا رزق الله په موږ باندې تنګ کړو، که چېرته دا پراخه نعمتونه الله په موږ باندې بند کړو، نو څه به نو د نعمت قدر انسان سره پیدا شي. یو لوی حکمت پکې دا دی، د غریبانانو احساس انسان ته وشي چې غریبانان څنګه ژوند تېروي. دې خو چې کله ته یو سړي ته ووایې چې هغه موړ دی چې یاره غریب داسې او غریب دغه، نو دی نه محسوسوي چې لا غریب باندې څه سخته تېرېږي. د ته هېڅ پته نه لګي. خو چې کله دی په خپله د سهار نه د ماښامه پورې روجې کوي او یو څو ګنټې، او د ده پکې کله بلډ پریشر خیږي او کله وړېږي، او کله شوګر ډېرېږي او کله کمیږي، او کله روجه د پښتنو روجې سر ته خیږي، کله روجه سر ته خیږي، کله خپوله راځي. دې ټیم کې انسان ته دا خبره محسوسه شي چې د غریبانانو ژوند څنګه دی، چې په هفتو ته خوراک نه میلاوي، چې په ورځې پې تېرې شي، شپې پې تېرې شي او څه ورسره نه وي، کلونه چې پې تېرې شي او هغوی ته د رزق دره کې نه لګي، چې د هغوی احساس به څنګه وي. دغه شان یو لوی حکمت زه باز ذکر کوم، دی کې ډېر حکمتونه چې سړی پکې سوچ وکړي. یو حکمت پکې دا دی چې د نفس تربیت کول په امانتګیرۍ باندې ډېره اهمه خبره ده. د خپل ځان تربیت کول په امانتګیرۍ. روژه کې زموږ د تربیت کېږي، د ټریننګ کېږي. څنګه یو سړی و چې امانتګیري څنګه دلته راغله، مسله د روژې روانه ده او ته پکې خبره د امانتګیرۍ کې. ګوره ما پرون تاسو ته وویل چې دا روژه زموږ او د الله په منځ کې راز دی. که موږ په دې کې اوبه څکو، که موږ په دې کې پټه ډوډۍ خورو، نو د الله نه علاوه زموږ نه څوک نه خبرېږي. خو بیا موږ ځان بند کړی د اوبو نه، د هر څه نه چې یاره الله موږ ایني. دا هغه تدریب دی د نفس په امانتګیرۍ باندې چې ګوره خیانت به نه کوې، خیانت به نه کوې. څه چې درته الله ویلي دي هغه شان به کوې، اگر که مخلوق ته نه ویني. او زم ارمان چې زموږ دا طریقه ټول کال وي، چې زموږ دا طریقه ټول کال وي. لکه اوس ګوره یو سړی روژه ده، ګرمي ده او سمه ګرمي ده او دی تږی شوی دی، داسې تږی دی چې تپوس یې مه کوه، خو دی د اوبو ګوټ نه کوي. لکه ته یوازې هېڅوک دلته نشتي د الله نه علاوه، مخلوقاتو کې څوک نشته، دی بیا هم ګوټ نه کوي. که چېرته زموږ عام ژوند ټول دغه شان وی، یو سړی یوازې دی، لکه زه د پلاني ګناه پکې وکړه، دغه فحاشي، دا دروغ، دا دوکه، دا تصویر، دا ویډیو، هسې م شپه ده، هسې م یوازې څوک درته نه ګوري، او موږ ویلی چې نه
الله خو مینی کنه. عجیبه خبره ده چې زمونږ دا سوچ په رمضان کې وي چې الله مونږ ویني، دې طرف ته توجه وي. خو بیا دا 11 میاشتې مونږ له ګوره څه چل وشي، کم رب نه چې ته یېرېږې او د اوبو ګوټ نه کې او تږی شوی او نوڼۍ خولې نه نه وړلې او ته وږی شوی، هغه رب دغه 11 میاشتو کې هم دی، هغه رب دغه 11 میاشتې هم تعیني ستا اوري. بیا ولې ته هره ګناه کوې او دا وایې چې یاره زه څوک نشتي او څوک مانع نه، الله خو دې هر وخت. نو دا روژه الله رب العزت په موږ هسې نه ده لازم کړې، په دې کې ډېر حکمتونه دي. دا خو ما په تادۍ سره یو څو هسې ذکر کړو. بله مسله دا یاده کړئ مخکې د دې نه چې موږ مسلې شروع کړو. الله رب العزت دا روژه ګورې اکدم داسې نه ده به موږ لازم کړي چې بس روژې نیسئ، بلکې دا په مرحلو تېره شوې ده. ما بل اوس خبره کوله د زکات، که تاسو ته یاد دی چې زکات په مکه کې وو خو نصاب یې نه و معلوم، څومره به ورکوې، د کم مال نه به ورکوې، دا تفصیل الله نه و بیان کړی. صرف دا الله ویلو چې غریب له حق ورکوه. بیا په مدینه کې تفصیل بیان کړو. ولې ما څه فایدې ذکر کړو چې عادت شي، چې د دې پیسې ورکولو سره عادت شي. دا روژه الله داسې نه ده لازم کړي چې ناڅاپه بس وي وحي راله چې تاسو به د رمضان روژې نیسئ، او ډېر ګران کار دی. یو میاشت روژې نیوه او داسې وویلی شي اچانک چې بس روژې نیسئ، دا خو ډېره ګرانه خبره ده. اوله کې مسله داسې وه د رمضان دا روژې چې فرض شوې لا نه وي، د عاشورا روژه به لازم نه وی کېده. عاشورا روژه یو ورځ روژه دا به لازم نه وی کېده. او حدیث کې راځي د عایشه رضی الله عنها حدیث دی چې کان یوم عاشورا یوما تصومه قریش فی الجاهلیه، قریشو هم جاهلیت کې د عاشورا دا روژه دا نیوه. عاشورا دغه 10 محرم چې او رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم نیوه. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی نو بیا هم دا روژه نیوه و امر بصیامه، او مسلمانانو ته هم وایي تاسو به هم نیسئ. نو اولنۍ مرحله لازم روژه کومه وه؟ عاشورا. په ټول کال کې یو ورځ. دا به جاهلیت په زمانه کې هم نیوه کې، یهودو هم دا روژه نیوه، یهودو هم دا روژه هغه نیوه. ها کله چې دویمه مرحله، دې پسې دویمه مرحله دا ده چې بیا د رمضان روژې فرض شوې، د رمضان روژې فرض شوې، خو هغې کې او هغې کې دویمه مرحله اوس څه ده؟ اختیار دی. د رمضان روژې لازم دي، نیسئ به، که نه یې نیسئ نو بیا د هرې روژې په بدله کې به یو غریب له خوراک ورکوي. دې ته وایي التخییر، اختیار. د دویمه مرحله ده. قرآن کې دې ذکر شته وعلى الذين يطيقونه، څوک چې روژې نیسي نو یو ګرانه ده ورته، فدیة طعام مسکین، دې مسکین له خوراک ورکوي. اوس د دویمه مرحله ده. بیا الله دغه کې وویم دغه آیت کې وان تصوموا خیر لکم، روژې نیوه غوره دي. د خوراک ورکولو نه روژې نیوه غوره دي. دا دویمه مرحله ده. خلک ورو ورو عادت کېږي. نو بعضو خلکو به پوره میاشت روژه ونیوه، بعضو به اکثر میاشت ونیوه، او چې کمې به یې ونه نیوي د هغې په بدل کې به مسکین له غریب له خوراک ورکړه. درېیمه مرحله لازم به روژې نیسي، لازم به روژې نیسي. صرف چې څوک معذوره دی د هغې تفصیل را روان دی، هغه دې پرېږدي بیا به یې نیسي، هغه هم بیا نیسي. بعضو حالاتو کې خوراک ورکولی شي. دا درېیمه مرحله ده. خو په دې کې یو کار ډېر ګران و. الله اکبر. اوله کې هغه داسې وو، دا ټولې خبرې په حدیثونو کې راغلي دي چې روژه بیا داسې شوه چې لازم به روژه نیسي. خو که چېرته لکه اوس یو سړی دی هغه اوده شو، لکه مازدیګر ټیم کې سترګې ولګېدې اوده شو او په ده باندې اذان وموشو او ماښام او ده روژه ماته نه کړه، نو بس سبا د سبا ماښامه پورې دی دا روژه بیا نشي ماتولی. نه به خوراک څښاک کوي او نه به شهوت پوره کوي. دا پکې بیا بله مرحله وه. دغه شان د نور د ډوبېدو نه بعد کوم ته اوده شوي، چې اوده شوي
او روجه دې نه ده ماته کړې نو په تا باندې هر څه شو هغه حرام دي. د کوم وخته پورې؟ د سبا ماښامه پورې، شپې پورې. دا هم ډېره ګرانه وه. بیا الله رب العزت دا مسله هم منسوخ کړه او بیا یې داسې وویل چې کله ماښام شو نو که څوک پکې ویده کېږي، که څوک ویښي، خو د سحر راختو پورې خوراک څښاک شهوت پوره کول دا ټول جایز دي. او دغه مرحله وسته دغه پاتې شوه. نو روجې داسې په څو مرحلو تېره شوې ده. داسې نه دی چې یکدم الله ویلي دي چې تاسو به د رمضان د میاشتې روجې نیسئ او لازم به یې نیسئ. دلته یو سوال زړه ته راځي دا چې په دې منځ کې پکې دا مسله راغله چې څوک ویده شو نو د سبا شپې پورې بیا د څه نه خوراک کولی شي، نه څښاک او نه نزدېکت کولی شي. دې کې څه حکمت و چې وروسته الله اسانوله. توجه ښکاره شي دلته دی. دې کې څه حکمت و وروسته الله هسې اسانوله. کله الله رب العزت داسې کار کوي د دې دپاره چې خپله مهرباني او شفقت راښکاره کوي چې دا زما مهرباني ده او احسان دی. ګینې که الله داسې ساتلی وی نو څومره به ګران وي. او دا په هغه موقع باندې رب العزت دا مسله اسانه کړه چې هغه یو صحابي د خپل پټي نه راغی او ستړی و سم او روجې یې وه چې راغی ښځې ته وي بس خوراک تیاروه او تادي کوه. هغې ورله دکه خوراک تیارو روجه ماتې ورله تیارو هغه ویده شوې. نو چې ویده شوې بیا خو ته نه څه خوړی شي نه څه څکی شي. سبا له د ورځې بېهوشه شو راولېده ځکه چې پرله پسې 2 ورځې روجه نیوه. الله رب العزت اسانتیا راوسته. نو دا د الله احسان دی چې رب العزت دا مسله موږ ته داسې اسانه کړه. د رمضان د میاشتې روجې نیوه دا د اسلام په ارکانو کې یو رکن دی. دا خو په وړوکوالي کې موږ ته پوه شوي دي. د اسلام 15 ارکان دي، یو پکې رمضان د میاشتې روجې نیوه دي. روجه نیوه نه، د رمضان د میاشتې روجې نیوه. ځکه چې روجه نیوه که موږ داسې وایو نو دا خو مستحب پکې هم راځي. د رمضان د میاشتې روجې نیوه دا رکن دی. قرآن کې هم رب العزت دا مسله ذکر کړې ده، حدیثونو کې هم دا رسول صلی الله علیه وسلم وایي بني الاسلام علی 5. اسلام په 5 بنیادي خبرو ولاړ دی. یو پکې دی وصیام شهر رمضان، او د رمضان د میاشتې روجې نیوه. نن سبا خو نوي مسلې مارکیټ ته راوځي او نوي مولیان. څوک وایي مونځ نشتي او څوک وایي روجې نشتي او څوک وایي عبادت نشتي او څوک څه. خلک اوس نن حق پرست عالم راښکاره شو. ورو دا سلسله داسې روانې. زما دا خبره یاده کړئ یا به زه یم یا به نه یم. ورو دا سلسله داسې روانې یو ورځ ووایو الله هم نشته او دا دین هم نشته او هېڅ هم نشته. د ځناورو په شان ژوند تېروه او مزې کوه چې څه دې زړه غواړي هغه کوه. بیا به درته پته ولګي. په حیثیت د مسلمان دا خبره ته نه منې، خو شروع به د دې ځینه وشي. دا مسله دا نشته، دا مسله دا نشته. حدیثونه شکي دي، حدیثونه دا غاړې ته کړه. موږ صرف قرآن منو. بیا قرآن کې دا هدهد دا قصه دا نشته، میږي دا قصه دا نشته، آدم علیه السلام دا قصه دا نشته. د سود ابولس پکې یو پکې دا خبره هم چېرته کړې ده. وایي سود هم څه دغه خو نشته. کوم ځای کې راغلی سود؟ قرآن کې وایي د سود ذکر نشته. قرآن کې اسود ټکی راغلی حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. هلته خو د تور تار علم ته وګوره چې زموږ علم څومره دی. لکه اسود په عربۍ کې څه ته وایي؟ زه تاسو نه تپوس کوم. تاسو پرې پوهېږئ ګوره. او هغه چې دا مسله بیانوي هغه پرې نه پوهېږي. او وایي دې نه مراد تور مال دی. دا مسخرې نه دي قرآن پورې. اصل کې دا مسله د روجې دپاره بیان شوې. تاسو به واورئ الله وایي چې کله سپین تار د تور تار نه ښکاره شو،
سپین تار نه مراد څه دی؟ سحر دی. تور تار شپه ده. رسول صلی الله علیه وسلم تفسیر په خپله داسې کړی. او موږ وایو چې تور تار نه مراد بلیک مني. د سپین تار نه به سایلو وایټ مني سپین مال. الله دې زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي. یو لوی سوال چې زه هر وخت د الله نه کوم کنه، هر وخت د دې هر څه سره به ګزاره وکړو خو چې صرف د ایمان د قبر ته سلامت ورسوو کنه، نو دا به د الله لوی احسان وي په موږ باندې. داسې فتنې راوتې دي، داسې قصې به واورې چې ته به حیران شي. په قرآن پورې سړی مسخرې کوي، لوبې کوي. د افسوس خبره څه ده چې ته به د بعضونه پکې واورې وي دا اوس حق موږ ته بیان شو. یعنی امت څه د پاسه 1400 کاله د رسول صلی الله علیه وسلم سره والعیاذ بالله د اوسه پورې په قرآن څوک نه و پوه، د اوسه پورې امت په ګمراهۍ کې. هغه وه چې پښتنو کې په پلاني کلي کې چېرته پته هم نه لګي یو کس یو دانه را پیدا شوه چې نه په عربۍ پوهېږي، نه په قرآن پوهېږي، نه په حدیث پوهېږي، خو حق یې موږ ته واضح کړو. حق یې موږ ته څه کړو؟ دا به د بعضو خبرې واورې. ها ته به ورته ویې لکه اوس دا زه لګیا یم روجې مسایل بیانوم. دی به ما ته څه وایي مولوي صاحب ته خو د روجې مسایل بیانوې خو د دې غریبانانو دا غریب ګاونډي چې دی خوا کې دی. ما له په دې خبره سړی وایي چې وجاړم پې او که وخاندم په دې چې دا خو لطیفه دی کوي، وجاړم په دې چې دا کم عقل دی چې دا خبره بیانوي. د غریب حق چې بیانېږي د هغې خپل ځای دی. د غریب ګاونډي خپله موضوع ده، موږ نه ده بیان کړې. اوس د دې یوې خبرې د لاسه دا ټول عبادتونه راوالم سیند ته ګزار کوم. لکه زه به چاته نه ویم، زه اوس چاته وایم چې وروره رښتیا وایه. او هغه ګاونډي غریب سره به څه کوو؟ مونځ کوه. او دا کلي کې چې دا غریبانان دي مولوي صاحب د دې به څه کوو؟ حج کوه. او دا خلک چې دا محتاج دي دوی سره به څه کوو؟ بس د هر څه به پرېږدم نو یو مسله وبیانوم. یا خو دی په خپله غریب دی څه غواړي زمانه او یا یې په اصل کې د دې دین سره نه لګي. نو خو په دغه دین کې دا مسله بیان شوې ده چې د غریب هم حق دی، د ګاونډي هم حق دی، د پلاني او د علاني هم حق دی. نو ته خو ما پرېږده که نه، زه به اوس صرف هر څه پرېږدم، تا ته به یو ګردان کوم په مخه چې ګاونډي غریب ګاونډي. دین صرف دغه خو نه دی. نو دا خبرې ولیکې، تاسو ته پته شته موضوع رانه بل طرف ته روانه ده، موږ سره ټیم لږ دی. دا خبرې صرف دې دپاره کوي چې ستا زړه خپل طرف ته راواړوي. په دې پسې شاته به نور مقصدونه نورې خبرې. نو خبره مې دې پورې کوله چې نن سبا داسې خلک را پیدا شوي دي که ته کوم عبادت هم ذکر کې دا یاره او ته چې دی حج له روانې خولې نه پشم روان او ستا په کلي کې چې دا غریبانان دي نو صحیح ده که نه؟ کیدای شي دقه سړی دی چې حج له روان دی، دی حج هم کوي او دی د غریبانانو حق هم ادا کوي. ته د حج نه ولې منع کوې؟ حج خو ځان له مستقل عبادت دی. داسې ووایه چې د غریبانانو حق ادا کوه، دا هم د الله یو بندګي ده. خو د هغې په بنیاد باندې ته خلک د نورو عبادتونو نه منع کوې. هغه یو کال پکې دا جاخه جوړه شوې چې تراویح شتي که نشتي. دا د دوی په ځای چې هسې وي چې ته لاړ شي او د یو بیمار تپوس وکړي، د بیمار تپوس وکړي. دا د دې نه ښه نه دی چې ته جومات کې ولاړ یو 2 رکعته تراویح کې. زه دې عقل ته حیران یم او دې خبرې ته. صحیح ده که نه؟ زه تراویح هم کوم او زه د بیمار تپوس هم کوم. دا ځان له عبادت دی او دا ځان له عبادت دی. زه مونځ هم کوم، زه د الله د بندګانو حق هم ادا کوم. زه مونځ هم کوم او زه په معاملاتو کې هم سیده چلیږم. زه الله هم راضي کوم او زه د بندګانو د حقوقو د ادا کولو هم کوشش کوم.
کار نشي چلېدی. اصل مسله څه ده نقطه بېدینه خلک هسې هم د دې عباداتو نه څه دي تنګ دي. دې خبرې تنګ کړي دي چې مونځ وکوه الله راضي کوه پلانې عبادت کوه او داسې کوه دې نه تنګ دي. سلار نه میلاوېده یو را پیدا شو اسود او پلانې شی او علانې شی او مونځ نشتې او روجې نشتې او زکات نشتې او دا نشتې او د ده د زړه ارمان پوره شو. والله کوي تا پسې خو مونږ اسمانونو کې ګرځېدو ته راغلی الله په ځمکه کې راکړې دا خو قیمتي کاڼی په ځمکه کې پروت اوس الله راښکاره کړو. بس په ټوله دنیا کې یو ملا دی پلانې صاحب هغه پوهېږي نور هېڅوک نه پوهېږي. د پلاني صاحب نه چې دی متاثره دی ولې ځکه چې د خواهشاتو مطابق خبره یې وکړه. زما دا خبره باندې ورسېدی که نه یې رسېدلي. الله رب العزت دې موږ د هرې قسمه فتنې نه وساتي. الله دې زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي او الله دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راوړي چې کله الله زموږ نه راځي. الله دې زموږ دا زړونه په دې دین باندې په اسلام باندې مضبوط ساتي. او دا دعا ډېره زیاته غواړي کومه دعا چې به رسول الله صلی ډېره غوښته یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دینک. یا الله ته زړونه اړې راړې زما دا زړه هم په دې خپل دین باندې مضبوط ساته. بله مسله روجه په چا لازم ده؟ په چا لازم دی چې روجه ونیسي؟ دا ډېره اهمه مسله. په چا لازم دی چې هغه روجه ونیسي؟ نو روجه لازم ده په هر مسلمان بالغ عاقل طاهر چې پاکي قادر چې قدرتي او مقیم چې په خپل ځای کې. سړی په دې موږ پوه نه شو. تا دومره اوږده قصه زر زر وکړه. اولنۍ روجه لازم ده په مسلمان. د دې نه څوک ووتو؟ کافر ته ووتو. موږ وایو مسلمان بالغ څوک ته ووتو؟ نابالغه. په نابالغه باندې روجه نیوه نشتي لازم پې نه دي خو دومره ده. د صحابه کرامو دا طریقه وه د دین د مشرانو د نیکانو خلکو چې هغوی به په هغه ماشومانانو چې بالغان لا نه دي زلمي شوي نه دي په هغوی به هم روجې نیوي. ولې؟ چې عادت شي. همدغه طریقه ګوره د الله هم د ما تاسو ته ووایي که نه چې الله هم موږ د دې عبارتونو سره ورو عادت کړي. د مور پلار به دا طریقې ولې که خیال هم کړی دا کم خلک چې دا روجې نه نیسي بلکل د مسلمانانو کې بعض قومونو ته دا روجه سیاستمانو ته کې ښکاري مني چې شتي. هغه یو انټرویو به تاسو اورېدلی که نه به ډېره عجیبه وه. یو کس نه یې تپوس وکړو چې د پنجاب طرف ته وایي جي تاسو روجې نیسئ؟ نو هغه وایي چې روجې زما ډېرې خوښې دي. هلته زموږ کار داسې دی چې څه موقع نه برابرېږي. یعنې لوی ارمان مې دی. یو بیا ورته هغه کس وایي چې تراویح پکې کې نو هغه وایي چې تراویح چې موږ راشو داسې یو د کار نه یعنې زما لوی ارمان دی چې دا تراویح چې ته ما وکړې. نو بیا ورته هغه کس وایي د ډېر ښکلی تپوس بیا وکړو او د چا چې د انټرویو هسته دا هم پنجابی و وایي پېشمنۍ او روژه ماتې دا به کې کوئ؟ نو هغه ورته وایي چې کافران هم دي. تا له منډه زموږ نه سم کافران جوړ کړو. باقاعده روژه ماتې کوو پېشمنۍ کوو صرف دغه دی چې روژه نه نیسو. دغه یو مسله ده روژه نه نیسو تراویح او مونځونه پکې نه کوو. کار زموږ داسې دی چې نه کي او نور ښه اهتمام د روژه ماتې هم کوو او د پېشمني هم کوو. دا قسمه خلک د روجو سره عادت نه دي. یو وجه د هغې دا ده یو وجه چې دوی وړوکوالي کې چا ورته دا خبره نه ده کړې. اوس لکه زموږ مور پلار کا الله دې زموږ د ټولو مور پلارو باندې رحم وکړي او الله دې هغوی له اجر ورکړي چې موږ یې د الله د دین سره عادت کړي وو. ما ته اوس هم یاد دي زموږ والده الله دې پرې د رحمتونو باران وکړي او الله دې ورله قبر د جنت باغچه کړي. زه وړوکی وم زه به سکول ته تلم نو روژه به په ما نیوه او ما ته به بیا دا وي نو هلته سکول کې خو واړی ټول او بیا دا بعض خلک خو هسې هم روجې نه نیسي چې لوی بیا چې واړه وي هغه بلکل نه نیسي. نو ما ته به وي ته به لازم په هفته کې ته 5 ورځې سکول ته ځې په دې کې به ته 3 ورځې روجې نیسي لازم.
او بیا چې کور کې ستا کومه چوټي هغه به روژې نو ما به ورته ویې صحیح ده پېشمنۍ به مونږ وکړو او سکول ته چې به روان شو نو دا خبره به ما ته وکړه ما ته اوس هم یاد دي وي که ته دا وایې چې ما مور نه ویني هلته او ته څه خورې څه څکې نو ګوره الله دې ویني نو هلته به په رښتیا زما زړه وشو دې وړو به د ایسکریم خوړو او دا پیپسیان او یو شی بل شی ما اوس روانه بیا به د دې مور دا خبره رایاده شوه چې که زه دې نه وینم هلته ته وایې چې مور نشته خو ګوره الله دې ویني نو الله دې زموږ د مشرانو له اجرونه ورکړي او الله دې په هغوی باندې رحمتونه راووري دې سره ماشوم عادت شي دا د صحابه کرامو طریقه وه بعضو سلف مبارک راځي هغوی به د خپلو بچو له لوبې اخیستې وي کیلونې نو په هغې کې هغه ماشوم چې به کله د مازدیګر ته نږدې شو بس هغه به نور زما طاقت نه رسي نو بیا به په دې کیلونو کې مصروف وکړو یا هسې اذان کې دا ماشوم چې به لوی شي نو څه خیال دی چې دی به دې عبادت قدر کوي که نه به کوي او دی به د دې عبادت سره صحیح عادت وي نو صحیح ده چې په نابالغه باندې روجې نیول لازم نه دي خو مشرانو له کوشش پکار دی چې دوی ورسره عادت کړي لازم نه چې دی ټولې روجې نیسي په میاشت کې 2 روجې ونیوې ورو 15 شوې ورو 10 شوې او داسې پسې روان اوس دغه قصه فلسفه چې زمونږ ملکونو کې پوخا اوس الحمدلله خلک ډېر په دین باندې پوه شو په دین هم پوه شو په دنیا هم پښتانه پوه شو الحمدلله په ده چې وي روجې نه وړي هغه به په څه کتو په تسپو یا په تسمه یا په تار خاص مولوي صاحب سره به دا فن و یو کس سره نو یې ده په ده روژه نه وړي دی به په ده نه په دا وړي جي نو دغه تار به یې اړو راړو او په هغې به یې دا معلومو یو ملګري ما ته به خپله کیسه کوله اوس ملک ته تللی دی نهایي او دلته موږ سره درسونو کې هم کېناستو الله دې حفاظت وکړي چې هر ځای کې هغه ما ته وی دومره یې خندولی ومه که نه وی زه پلار روان کړم وی ته راشي چې ستا خو هم قصه معلومه کړو چې په تا دا روجې اوړي که نه اوړي نو دا تار د هغه د نیم سر ته ورسېد وی مولوي صاحب ووایي چې نیمې دې ونیسي نیمې یو دا او وی ما هغه چل د مولوي صاحب نه زده کړو په کلي کې او بیا ما خلکو له معلومول چې کوم ماشوم به تېرېدو دله یې مزه ورکړې وه که نه چې ته راشه لکه د بلوغ خپلې نښې دي چې دا ماشوم اوس بالغ شو دا زلمی شو دا جنۍ پیغله دا په تارونو په تسمو خو نه معلومېږي چې ته به په دې معلومې اوس الحمدلله وګوره هغه کیسې تقریبا ختمې شوي دي چېرته اوس تاسو چا نه اورېدلې دي چې دا کیسې دا الحمدلله دلیل دی په دې چې موږ اوس په صحیح دین هم پوه شو الحمدلله او په دنیا هم الحمدلله خلکو تعلیمونه وکړو پوه شو موږ خو دا وایو چې یالله زموږ دا قام په دین او دنیا کې ترقي وکړي چې دنیا هم د دوی او آخرت ولهم الله ورکړي الله دې موږ پوه کړي په دین او دنیا باندې ښه موږ دا وایو عاقل چې د عقل خاوني نو څوک دې ووتو لیونی په لیوني باندې روجې نیوه نشتی ولې ځکه چې الله چې موږ دا رانیسي د څه د لاسه م رانیسي د عقل د لاسه د سره عقل نشته هغه حدیث دی ان القلم قد رفع عن 3 درې قسمه خلکو نه الله قلم اوچت کړی د حساب ورسره نه کوي عن المجنون حتی یبرأ او د لیوني نه تر دې چې دی روغ شي نو په لیوني باندې روجې نیوه نشته موږ به کوو طاهر چې پاک